زئی چې نوې احساس پیدا کو زئی چې نوې ټپو کو زئی چې نوې احساس پیدا کو زئی چې نوې ټپو کو د دې خاورې په سندره چې څه وشو هغه وشو. سلام وخت مو بخیر قدرمنو اوس د سیام خان یو وار بیا د تیر په څیر ستاسې په درانه چوپړ کې ما خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت په کالیو کې نغښتي واوسئ. دا شیبې موږ په نتیاګلۍ ګلیاتو کې ناستي. تاسو ته یاد دی چې موږ د ولی خان پوهنتون نه د سلمان په مشرۍ کې زموږ ډېر تکړه ملګری دی د ولی خان پوهنتون د خبریالۍ پوهنځي څخه موږ د ټور د سیالګرۍ یو غونډه را جوړه کړې ده، یو پروګرام مو را جوړ کړی دی. ملګري مو دوی ته وتوانول چې چکر ووخي او د خپلو ذهنونو د پیاوړتیا په خاطر باندې موږ سره نجونې هم دي، هلکان هم دي زیات. زموږ ډېر تکړه ملګری دی په رباب باندې د هغه خدمات دي. باچا صاحب دی، زرشاه صاحب زموږ استاد محترم هم دی، ډېر نور ملګري دي. که د یو نوم واخلم نو وخت به ولګي. بې له ځنډه د دریاب صدف وبخئ د زیات جان په پلو باندې ځمه. زیات جانه ډیره زیاته مننه چې اول دلته وخت راکړ ستاسو په یو دقیقه نیسمه. داسې پروګرامونه ستاسو چونکې ایکسپوژر خو ډېر زیات کېږي که نه، کله یو پلو کله بل پلو. څه ګورئ نن سبا ایکسپوژر د ځوانانو دپاره د ذهني پیاوړتیا څه سبب ګرځي؟ زما طرف نه خو به زه دا ووایم چې څومره هم څوک پرسنالټي بلډینګ یا هغه وایي چې زما د ګرومینګ وشي نو ټریولینګ کوئ. او بل دا چې څومره زموږ کو ټریپس دي، مطلب تا سره فیمیل ویمیل وي پای کې ستا ایکسپوژر هغه د ته چې انډیویژولي یو ځای ته چکر وهې د هغې په نسبت باندې په داسې ټریپس کې ډېر کېږي. سمه ده. باچا اخري خبره وکړه بیا سر طرف ته ځم نو بیا ادامه ورکړو. نو بس مرکه شروع ده. سمه ده. سمه ده. قدرمنو کتونکو پروګرام مو باقاعده فیل کړ. زمونږ دغه پروګرام پای ته رسیږي خو نن د دغه بنډار په سندره باندې پای ته رسو. زیات جان او ستاسې په منځ کې نور خڼ نه جوړېږم. دا تاسو دا ډېر محترم زیات جان قربان. سندره اوس ووایه په ګډه سره ووایو مهرباني. آها रखा था मोहब्बत ना करेंगे हमने सोच रखा था मोहब्बत ना करेंगे किसी को दिल नहीं देंगे किसी पे ना मरेंगे. वाह. हमारी मस्त आँखों ने कैसा हाल कर डाला, ये दिल चीज क्या है मानो जान देंगे हम. पलट के इश्क की गलियों से जाना गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा. तू बोल कफारा क्या होगा, बोल कफारा कफारा बोल कफारा यारा बोल कफारा क्या होगा. قدرمنو کتونکو چېرته چې د پښتو خبره وشي نو د زیات جان چې پښتو سندره ونه وایي نو هغه پروګرام نیمګړی. زیات جانه مهرباني وکړه. باچا تاسو خبره کوئ سندره مهرباني. جنہیں مکتب پر سبائی خار کی روانہ قاتل خبر گئی چی زندگی دا خار کی روانہ جنہیں مکتب پر سبائی خار کی روانہ قاتل خبر گئی چی زندگی دا خار کی روانہ. مرګ دی نه وی.
जंग दे बम दे टोपक दे बम दे टोपक दे उग्र का किनारा हुआ था जंग दे बम दे टोपक दे बम दे टोपक दे उग्र का किनारा बलख्वा संदरी ओ आशिकी दा बलख्वा संदरी ओ आशिकी दा खार की रवाना कातिल खबर गई कि जिंदगी दा खार की रवाना देखा ज्यादा मार की वाह 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 ډېر خوندور